ځلنده څراغ دنیا ډکه له غباره بېله تا به پاتې په پیچو مو یم بېباره زه به د امسا یم ته وهره سره لاره ماله دعا پرې نږدې چې ورک به شمه پلاره ماله دعا پرې نږدې چې ورک به شمه پلاره. څلورم کار دا وکړه چې دا ماشومان الله تبارک وتعالی تا ته داسې په لاس درکړل چې د دې تربیت په هغه شکل وکړې چې څنګه د اسلام غوښتنه ده. اسلام ستا ته څه غواړي؟ اسلام دا غواړي وایي ته دا خپل اولادونه داسې وروزه چې تا ته ډېر عزت درکړي، ډېر په هوسا سي. نو اوس انسان د دې عقل خو زیات دی. یو ماشوم چې سړي ته په لاس ورکول سي او د هغه صحیح تربیت وکړي. تاسو وګورئ دنیاوال او کفار د حیوانانو تربیت کوي. حیوانان یو مردار حیوان راواخلي صحیح یې وروزي سمدم د ماشوم کار ځینې اخلي. حیوان وروزي، مردار حیوان وروزي، مختلف قسم حیوانان روزي. نو د انسان عقل خو تر حیوان څو چنده زیات دی. تا ته داسې یو ماشوم په لاس درکړي، د دې ماشوم جسمي تربیه هم وکړه، د دې ماشوم روحي تربیه هم وکړه، د دې ماشوم دیني تربیه هم وکړه، د دې ماشوم اجتماعي تربیه هم وکړه. یو ماشوم چې راپورته شو ته یې ورپوښتنه وکړه د هغه کسانو سره چې هغه د ماشوم په تربیت په طبي لحاظ پوهېږي، د یو ډاکټر صاحب سره مشوره وکړه. هغه به د ماشوم غذاوې در وښیي چې دغه غذا واخله، خپل فکر یې مه وکړه. او د ماشوم روحي تربیه وکړه. ماشوم تر 7 کلنۍ پورې مه وهه، سزا مه ورکوه، شرعن هم حرام دی. او ماشوم چې کله ته په چپلاخه باندې ووایې د ده په دغسې حالت کې دا کمزوري عواطف او د ده د دماغ کمزوري رشتې او د ده د روحیات هغه کمزوري مقاومت دا تا داسې تهدید کي چې د ژوند تر پایه پورې به دا ماشوم ویریږي هم، مقاومت به هم نه لري، بېدله کمدله به هم وي، او کیدای شي دا ماشوم ایرجن سي، کیدای شي دا ماشوم کونده ذهنه سي. تاسو وینئ یو ماشوم دی چې درس ته کښېني دماغ یې کار نه کوي، د استاد نه پس ورباندې وخېږي هېڅ شی نسي په زده کولی، د استاد نه پس ورباندې وخېږي یو شی نسي یادولی. دا ولې پلار یې د کمي کړې ده د دې ماشوم په طبي او په روحي روزنه کې پلار کمي کړې ده. او دا ماشومان بېدرکه وهل و سزاوې ورکول، په مجلس کې د خبرو حق نه ورکول او ماشومانو ته وهم لرونکي خبرې کول، هغه دې پړانګ درلي و مار درلي و لړم درلي و پښې درله و سپي وخوړلي و فلان. دا د ماشوم روحیات سوځل، دا د اولادو سره ظلم دی. دا نه د دې ماشوم هغه طبي یا جسمي روزنه په صحیح ترتیب د چا په مشوره؟ د یو مسلمان متدین ډاکټر په مشوره. د ماشوم روحي روزنه وکړه چې پلار یې د یو داسې چا په مشوره چې هغه په روحیاتو پوهېږي. د یو ماشوم دیني روزنه وکړه د یو دیني عالم په مشوره. کله چې د ماشوم دا درې واړه تربیې وکړلې، ماشوم به څنګه یو انسان وي؟ دلاوره به وي، ماشوم به ذهین وي، د ماشوم به ښه حافظه وي، د ماشوم به ښه اخلاق وي، ماشوم به ښه تقوا والی، ماشوم به خلکو ته ضرر نه رسي، ماشوم به د دیندارۍ خیال ساتي، ستا خیال به ساتي. آخر به یو داسې باوقاره انسان ځینې جوړیږي چې ستا څه غوښتنې دي هغه په دې ماشوم کې پوره کېږي. حاصل و خلاصه ده چې دا 4 خبرې که یو پلار په ذهن کې ونیولې او دا 4 شیان یې عملي کړل، نو د هغه وروسته به بیا اولاد چې دی څنګه ځینې غواړي هغه غوښتنې به د ده په اولاد کې پوره وي. او که یې دا 4 غوښتنې پوره نه کړلې، ممکن د ډېرو مشکلاتو سره مخ شي، الا ماشاءالله. نو زما ورونو دوستانو، ما او تا خو ګیلې ډېرې کوو چې اولاد مو دا وکړه، دا مو وکړه، دا مو وکړه. دا فکر نه کوو چې زموږ څه مسؤلیت دی د اولاد په اړه. د اولادو مسؤلیتونو خو راته معلوم دی چې د پلار قدر وکړه، د پلار اکرام وکړه، د پلار سره همکاره جوړ شه. د پلار کوم مسؤلیتونه دي؟ نو یو څوک چې د پلار په حیث وي خپل مسؤلیتونه دې وپېژني، بیا دې د اولادونو څخه هغه غوښتنې وکړي چې کوم حقوق الله د ده پر اولاد شي. او د دې خبرو مطلب هم دا نه دی چې یو اولاد دا فکر وکړي چې پلار خو زما صحیح روزنه نه ده کړې، پر ما یې سم نوم نه دی ایښی، زما عقیقه یې نه ده کړې، زه نو د پلار خدمت نه کوم. د
دې معنا دا نه ده دا خو د پلار مسؤلیتونه دي چې پلار مسؤلیت پوره نه کړي د پلار د مسؤلیت په نه پوره کولو سره د زوی مسؤلیت نه پوره کېږي پر زوی باندې هر وخت د پلار هغه کم قدر و عزت او د پلار خدمت هغه فرض لازم هر مهال دا خو د پلار مسؤلیت دی الله به حساب ورسره او دا قانون دی خدمت په خلکو کې چې عام دي دا غلط وایي ته زما څه غلا وکړه نو زه یې ورسره کوم ته زما سره خیانت وکړي زه یې کوم یا دی چې خیانت وکړي دا خو د ده ګناه ده ته خو د خیانت څخه منع ته به یې نه کوې 100 واره خیانت درسره وکړي 100 واره درواغ درته وایي ته به درواغ نه وکوې وایي ته خو زه 100 واره خطا ایستلی یم زه هم د دې وارې خطا دا شرعاً جایز نه دی او پلار یې مسؤلیت نه دی پوره کړی زه هم نه نه دی که ګناه وکړي نو ته هم ګناه کوې بیا هغسې نو دا هر څه د الله په توفیق باندې موږ او تاسو به د الله عز وجل څخه توفیق غواړو او خپل همت به کوو او کوشش به کوو چې څه اسلام موږ ته روښانه کړي دي په هغه کې ډېرې ګټې دي هغه به یو په یو عملي کوو نو بیا به د دنیا او د آخرت سعادت زموږ په برخه وي وما توفیقنا الا بالله سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت ويود قربان شم کاش چې شم انار درته ارمان چې دی درمان شم بیا چې راته روغ شي زه به بیا له سره ځوان شم نه به بند په ګټه شم نه به په تاوان شم پرېم شي زما د زړه د سوي رباب تاره مال دعا پرېنږدې چې ورک به شم پلاره مال دعا پرېنږدې چې ورک به شم پلاره زلنده څراغه دنیا ډکه له غباره بېلته به پاتې په پیچمو یم بېباره زه به د امسا یم ته هره سره لاره مال دعا پرېنږدې چې ورک به شم پلاره مال دعا پرېنږدې چې ورک به شم پلاره مال دعا پرېنږدې چې ورک به شم پلاره